برای 200 خانواده نیازمند و آسیب دیده از سیلاب‌ها مواد غیر خوراکی توزیع شد. این کمک‌ها از سوی بنیاد خیریه ملک سلمان و همکاری مؤسسه جهانی ORCD و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غزنی توزیع شد. به گفته مسئولان، این کمک‌ها حاوی 21 قلم مواد بوده که شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می باشد. نن زموږ دوهمه توزیع ده چې د غزنی په ولایت کې به ترسره کیږي او 200 د سیلاب ځپلو کورنیو سره به دغه مرستې ترسره کیږي. البته په دغه مرستو کې چې یو باب خیمات ټول 21 قلمه کیږي چې 15 کمپلي او د آشپزخانې سامان پکې ده، هر کورنۍ ته به ورکول کیږي. دغه پروژه د ملک سلمان له طرفه د سعودي د پاچا له طرفه څخه ده چې په غزنی ولایت کې د 200 کورنیو لپاره د هغو کورو لپاره چې هغه سیلاب ځپلي دي او متضرر دي، آسیب پذیره دي، الله پاک دې تاج عظیم ورکړي چې په غزني کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده او دغه آسیب پذیرو سره کومک کوي. در همین حال باشندگان این ولایت خوشحال بودند دریافت این کمک‌ها را بسنده ندانسته از حکومت و مؤسسات امدادرسان خواهان کمکی بیشترند. مهم خدا و سیدا قوت نور د توشان د دغه د پور شیان د احتیاجات خلکو د نور دغه سیستم را روان د یخت واوري راځي لرګي او ولو د شیان اکثر خلک په خنه لري دغه لپاره باید چې دغه خو خیر و دغه مخده چې موږ ته ورسیږي ته موږ دغه باید خوشاله یو موږ ته تقم کوي مرسته خو به وکړي یو کم تعداد مشکل بره پکړ خدا سه سل فصل کې نه سره پکاوه. به گفته مسئولان این بنیاد قرار است آنان در افغانستان برای نزدیک به 5000 خانواده کمک توزیع نمایند که بعد از کابل غزنی دومین ولایت است که از این کمک ها بهره مند خواهند شد.